د ولسمشر غني لخوا د زلمي خلیلزاد پر مخ کلکه څپېړه. ولسمشر غني خلیلزاد ته څه جواب ورکړ؟ خلیلزاد تازه د کوم ماموریت په لټه کې و؟ امریکا څه غوښتل؟ دلته یې ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غني د امریکا له لوري د ناظر په توګه ټاکل شوی زلمی خلیلزاد رد کړ. ټاکل شوې ده د راتلونکې اونۍ په پای کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او امریکا د افغان حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ پر دغو مذاکراتو د سار لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ناظر یا څارونکي په توګه ګمارلی دی. د امریکا له لوري د ناظر په توګه ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په سمدستي ډول د طالبانو ډلې له لوري منل شوی دی، خو افغان حکومت د امریکا له دې انتخاب سره مخالفت اعلان کړی دی. په ارګ کې سرچینې وایي افغان حکومت د سولې په روان بهیر کې د زلمی خلیلزاد په بېطرفۍ او له هغوی سره د بشپړو معلوماتو د نه شریکولو په شک ډیر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته شکایتونه هم کړي دي. تازه ولسمشر غني د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو د امریکا د څارونکي په توګه د زلمی خلیلزاد د ګمارل کېدو مخالفت کړی دی او د خپل ویټو حق څخه په استفادې د طالبانو خلاف په نوي ماموریت د زلمی خلیلزاد ټاکنه رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره یو ښه ماموریت مخکې نه و بولی. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره 3 میاشتې وړاندې خپل توافق نامه یا لاسلیک هم وکړ. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت تلوي. الله پامان.